ضیاء الحق امرخېل څنګه د غني ننګه وکړه. د غني په اړه یې څه وویل چې طالبان یې حیران کړل؟ ویډیو وګورئ او یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړئ. د ننګرهار پخوانی والي ضیاء الحق امرخېل وایي چې اشرف غني یو وطن دوسته سړی و. هغه ته د تښتېدلې کلمه کارول د سخت ناراحته کوي. دغه پوسټ ته بیا ګڼ شمېر افغانانو خپل نظرونه او کومنټونه کړي دي. موږ تاسو سره دلته د یو څو افغانانو کومنټونه شریکوو. عجب خان افغانمل لیکلی دي حقیقت خبره ده. که اوس یې جنګ کړی وای، وینه بهېدلی وای، ښارونه او ودانۍ ویجاړې شوی وای، هغه وخت ورته بیا هر منفي نوم کم و. اوس خو اصلي اتل ولسمشر محمد اشرف غني دی. وحید الله عابد بیا لیکي حقیقت تریخ دی. 1 میلیون افغانان یې له خپلې چوکۍ قرباني کړل. وطن دوستۍ خو په ځای پرېږده، که لږ هم شرم پکې وای لکه ګیدړه به نه وی تښتېدلی. په ورته مهال حیات الله رنځورجان وایي چې تښتېدلی نه بلکې د ځوانانو شهیدول یې ونه شو زغملی. د داود خان په روغتون کې په سړه اتاق کې ایښودل شوي ځوانان شهیدان د ولسمشر د واک پرېښودلو سبب شو. بالاخره له واک څخه تیر شو. نو دې ته تښتېدلی نه ویل کېږي. تښتېدلې کلمه امریکا ته وکاروئ، تښتېدلې کلمه روس ته وکاروئ چې د جنګ له میدانه وتښتېدل. غاښ ماتونکی ګزار یې ولیده. ولسمشر د سولې اتل لقب ګټلی. پرویز افغان بیا وایي ولسمشر دی الله تعالی ژوندی لري. محمد عیسی بیا لیکلي د یو ملک جوړول او د یو ملک د خلکو خدمت کول او روزګار جوړول اسانه کار نه دی. همدارنګه بیا د امرخېل په اړه شیر محمد شاکر لیکلی دي امرخېل خپله یو وطن دوسته شخص دی. څوک چې د بل عزت کوي عزت به یې کېږي. زما وطن زما ځان د فیسبوک پاڼې څخه بیا یو کومنټ راغلی، پکې لیکل شوي دي د افغانستان په سیاسونو کې لومړی کس امرخېل شو چې د دې وطن او ملت د فکر او زړونو سره سمه خبره یې وکړه. نور خو ټول اشرف غني فاسد او ځانونه ملایکان معرفي کوي چې اصلا ملامت هغوی تش په نوم سیاسون وو چې صرف ځان ورته سم او نور بد ښکاره کېدل. اشرف غني په رښتیا سره د دې وطن او ملت لپاره خپله ټوله پادشاهي قربانه کړه چې دا ډیره لویه قرباني ده. هم یې د طالبانو سره احسان او ځوانۍ وکړه، هم یې د خپل وطن سره. دا که څوک مني که نه یې مني، خو پوهان خلک چې لږ فکر پرې وکړي هغوی یې حتما مني. همدارنګه آخري کومنټ او نظر هم در سره د سمسور صافي شریکوم چې لیکلی دي د تېښته نه ده کړې، دا به تاریخ ثابته کړي. زما په نظر په ښه وخت کې یې ښه تصمیم ونیوه. له تاسو هم مننه چې ویډیو مو ولیدله. که تاسو هم د امرخېل د خبرو په اړه کوم څه نظر لرئ نو کولی شئ په کومنټ کې ولیکئ. تر بیا ښه وخت، د خدای په امان.